اوس به زه خپل یو نننی کلام چې نن لیکلی دی درته نذرانه کړم. زموږ هغې لا اوس عیش و آرام غواړي. زموږ هغې لا اوس عیش و آرام زموږ هغې لا اوس عیش و آرام غواړي. ټرمپ بیا خشمېدلی دی بګرام غواړي. زموږ هغې لا اوس عیش و آرام غواړي. ټرمپ بیا خشمېدلی دی بګرام غواړي. یو مسلمان هم دغسې نه پرېږدي، سلوټ غواړي، له هره یوه سلام غواړي. او اوس به یو ځل بیا دغه اعلان کېږي. اوس به یو ځل بیا دغه اعلان کېږي. څوک کفر او څوک دلته اسلام غواړي. اوس به یو ځل بیا دغه اعلان کېږي. څوک کفر او څوک دلته اسلام غواړي. بیا به راته وایي چې لاس پورته کوي. بیا به راته وایي چې لاس پورته کوي. کوم سړی د ورور پر سر انعام غواړي. بیا به راته وایي چې لاس پورته کوي. کوم سړی د ورور پر سر انعام غواړي. کور له جنګه څنګه خوندي وساتو. کور له جنګه څنګه خوندي وساتو. دا مو د یووالي اهتمام غواړي. او دوی خو په خپل ځان تمامه کړې ده. دوی خو په خپل ځان تمامه کړې ده. دا کام یو موټی پوخ مرام غواړي. او موږ باید چې څنګه انډول وساتو. دا ملګرو عقل غواړي، پام غواړي. او اوس به بیرته دا فیصله کېږي چې څوک غواړي سهار او څوک ماښام غواړي. خو چې ټول افغان په دا خبره کړي، دا کمال ستا شعر او کلام غواړي. زموږ هغې لا اوس عیش و آرام غواړي. ټرمپ بیا خشمېدلی دی بګرام غواړي. ستاسو د توجه یو جهان مننه.